السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو وایم چې د افغانستان کرکټ ټیم یو نوی تاریخ جوړ کړی ده چې تاسو که ورنه خبر سئ نو تاسو به ورته حیران پاتې سئ. ما چې کله نه دغه خبر وکته نو ډېر زیات خوشحاله سوم ورته، او بل طرف ته افغانستان ډېر کم وخت کې یعنې ډېر زیات پرمختګ کړی ده. نو دغه خبر نه مخکې به زه تاسو ته وایم چې یو ملګري ماته میسیج کړی و چې حشمت الله شهیدي نه یعنې زیات رنزونه شهزاد محمدي په ټیسټ لوبه کې کړی دي چې شهزاد محمدي 278 رنزه کړي ول. نو هغه وضاحت به زه هغه ملګري ته وکړم چې شهزاد محمدي چې کومې لوبه کې رنزونه کړي ول هغه څلور لوبه وله، یعنې څلور ورځنۍ لوبه وله، او هغه وخت کې افغانستان ټیسټ پلینګ نیشن نه و، یعنې هغه لوبې په ټیسټ لوبو کې نه حسابېږي. او بل طرف ته حشمت الله شهیدي چې کوم 200 رنزه کړي ول دغه په ټیسټ لوبه کې کړی دی چې د افغانستان په تاریخ کې حشمت الله شهیدي اولنی افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبه کې 200 رنزه کړي دي، او افغانستان لپاره یو ډېر غټ ریکارډ هم حشمت الله شهیدي جوړ کړی و. نو اوس به راسم چې افغانستان یو نوی تاریخ هم جوړ کړی ده چې دغه ټیسټ لوبې که موږ وګورو دغه ټول ټیمونه نه افغانستان مخکې سوی ده چې په دغه کې استرالیا، انګلینډ، پاکستان غوندې ټیم نه مخکې سوی ده. زه به تاسو وایم چې افغانستان صرف شپږ ټیسټ لوبې ترسره کړي دي چې په دغه کې 3 لوبې ګټلې دي او 3 بایللې دي. دغه د کرکټ په تاریخ کې افغانستان یو ډېره غټه کارنامه ترلاسه کړې ده چې استرالیا او افغانستان اولینی شپږ ټیسټ لوبې کړي دي، په دغه کې 3 لوبې ګټلې دي. بل طرف ته انګلینډ بیا اولینی شپږ ټیسټ لوبو کې 2 لوبې ګټلې دي، او پاکستان بیا اولینی شپږ ټیسټ لوبو کې 1 لوبه ګټلې ده. همدغسې ویسټ انډیز هم 1 لوبه ګټلې ده. او تاسو راسئ دلته بنګلادیش وګورئ، هندوستان وګورئ، نیوزیلند، ساوت افریقا، زیمبابوې او سریلانکا، دوی بیا په اولینی شپږ ټیسټ لوبو کې 1 لوبه هم نه ده ګټلې. نو دغه د افغانستان لپاره یو ډېر د خوشحالۍ خبر ده، او د کرکټ په تاریخ کې دغه یو ډېر غټ ریکارډ هم حسابېږي چې افغانستان یو اولنی داسې ټیم سو چې شپږ لوبو کې 3 لوبې ګټلې دي، یعنې ټول ټیمونه د افغانستان ریکارډ په ټیسټ لوبو کې ښه ده. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.